سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو په بغلان ولایت کې د کابل ادارې 60 تنه عسکر او پولیس له زندان خوشي او خپلو کورنیو ته وسپارل. ملګري ملتونه وایي چې د سنګین ولسوالۍ پر بازار د هوان ډزې حکومتي ځواکونو کړي. ویسا ورځپاڼې په طالبانو غږ کړی چې د مرموزو هدفي وژنو او بریدونو مخه دې ونیسي. روغتیا وزارت وایي تیرو 4 ساعتونو کې د کورونا وبا 319 مثبتې پیښې ثبت شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د مرکزی او سویلي اسیا د اتصال لپاره باثباته افغانستان مهم دی. ایران ویلي چې د سولې د تامین لپاره طالبانو سره خبرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل ادارې غږ کړی چې ژر تر ژره د سولې مذاکرات پیل کړي. د ایران په یو روغتون کې د چاودنو او اورلګیدنې له امله 19 کسان وژل شوي. ایران کې د کورونا ناروغۍ د دوهمې څپې له کبله د مشهد ښار یو ځل بیا وتړل شو. امریکا کې وی F-16 جنگي الوتکې سقوط کړی. د خبرونو پای.